بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په نننۍ کلاس کې به زه تاسو ته د مختلفو بیماریو نومونه په انګلیسي کې زده کوم. یعنی د انسان په بدن کې چې څومره بیمارۍ نه څومره مرضونه دي هغه ټول به زه تاسو ته په انګلیسي کې هم زده کوم. ملګرو، که چېرته تاسو زموږ په چینل باندې نوي یاستئ نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که چېرته تاسو ته په انګلیسي کې څه قسمه مسله خو وي نو تاسو موږ ته په کمنټ سیکشن کې ویلی شئ. انشاءالله د انګلیسي سره چې کومه تړلې مسله ستاسو وي هغه به موږ په اسانه طریقه باندې تاسو ته حل کوو. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پهلنی ټکی موږ سراسر فیور. فیور وایي تبې ته. کټار نزله. نزله موږ څخه بیماري ده په کوم وخت کې چې د انسان په سر باندې نری نری درد او د پوزې نه سپینې اوبه را رواني. انسومنیا بېخوبي. بېخوبي دا موږ څخه بیماري ده کوم وخت چې انسان له بس خوب نه ورځي، یعنی انسان ته خوب نه محسوسیږي، په سر باندې درد او خوب ولا نه ورځي، نو دې ته به موږ وایو په انګلیش کې انسومنیا. ګریپینګ د هیټې درد. کله چې د انسان په هیټه کې درد وي نو دې ته په انګلیسي کې وایي ګریپینګ، یعنی د هیټې درد. ملیریا. ملیریا تبه. ملیریا چې کومه ده دا د تبې موږ یو قسم دی. دا چې کله انسان ته ولګي نو د انسان وجود ډیر زیات ګرم وي، په سر باندې درد او د یخني ډیره کیږي. کالرا هیزا. هیزې ته په انګلیش کې وایي کالرا. کولډ زکام. زکام ته موږ په انګلیش کې کولډ هم ویلی شو. ډیپ کون. کون دا ډیپ موږ څخه هغه څیز دی چې مطلب یو انسان په غوږونو باندې کوني، یعنی دا په غوږونو باندې څه نه اوري، تو ته اواز کې دا یې نه اوري. ډم ګونګا. په دې ډم کې چې کومه دی دې کې به موږ دا بي سایلنټ وایي، یعنی بي به پکې بالکل وایي نو دې ته به موږ ډم وایي. ګونګا دا موږ څخه هغه کس ته وایي کوم کس چې خبرې نشي کولی. اپیلیپسي میرګي. میرګو بیمارۍ ته په انګلیش کې وایي اپیلیپسي. انوریکسیا لوږه نه لګېدل. انوریکسیا دا موږ څخه بیماري ده چې یو انسان د ډېر وخت نه خوراک هم نه کړی خو بیا هم هغه ته لوږه نه محسوسیږي، نو دې قسمه بیمارۍ ته به موږ په انګلیش کې وایي انوریکسیا. ارترایټس د جوړونو بیماري، یعنی د انسان جوړونه دردونه کوي نو دې ته به موږ په انګلیش کې وایي ارترایټس. استما د دمې بیماري. استما دا موږ څخه هغه بیماري ده کله چې یو انسان لږ شانته منډه ووهي یا لږ ورزش وکړي او هغه بیا ساګانې اخیستی شي، یعنی بیا هغه نور نشي ګرځېدلی. بیکیج د ملا درد. د انسان د ملا کې چې کم درد دي هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو بیکیج. بلایند ړوند. ړوند ته په انګلیش کې وایي بلایند، یعنی یو کس چې په سترګو باندې څه نه ویني. بروکن بون. بروکن بون چې کومه دی دا مطلب هډوکی ماتېدل. د انسان چې کوم هډوکی مات شي دې ته موږ په انګلیسي کې ویلی شو بروکن بون. پین درد. د انسان په بدن کې چې کم درد محسوسیږي دې ته په انګلیش کې وایي پین. اون زخم. کله چې د انسان زخمی شي او د هغه په بدن باندې چې کم زخم ولګي دې ته په انګلیش کې وایي اوند. موشن دست. انسان چې کله هیټه خرابه چې هغه نه کم دست زی په ډکو دسماتي کې نو هغې ته په انګلیش کې وایي موشن. انجری زخمی کېدل. کله چې یو انسان زخمی شي نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي انجری. میډ لیونی. لیونی ته موږ په انګلیش کې ویلی شو میډ. دا هم موږ سره یو بیماري ده. فایلز بواسیر. بواسیرو چې کومه بیماري دی دې ته موږ په انګلیسي کې ویلی شو فایلز. انډایجیشن بدهضمي. انډایجیشن دا موږ څخه هغه بیماري ده کله چې یو انسان خوراک وکړي خو هغه بیا هضم کیږي نه، نو دې ته په انګلیش کې وایي انډایجیشن. هیډیک د سر درد. کله چې د انسان په سر کې درد محسوسیږي نو دغه بیمارۍ ته به موږ په انګلیش کې ویلی شو هیډیک، یعنی د سر درد تم سمپل هیډیک موږ ویلی شو. کینسر سرطان. کینسر چې کومه دی دا موږ سرطان ته ویلی شو. دا یو ډیره خرابه بیماري ده. په کینسر کې بیا قسمونه هم دي، انشاءالله هغه به زه تاسو ته بیا او په ځان له کلاس کې وکړم. ډیزیز بیمارۍ. هر قسمه بیمارۍ ته موږ په انګلیش کې ډیزیز ویلی شو. پیرالایسیس فالج. فالج ته موږ په انګلیش کې ویلی شو پیرالایسیس. بروس زخم. زخم ته موږ په انګلیش کې بروس هم ویلی شو. ډیزنس چکر راتلل. ډیزنس دا موږ څخه بیماري ده. دا انسان ته اله لګي کله چې یو انسان کمزوری. کله چې یو انسان کمزوری او دا چېرته لږ وګرځي یا د خپو په سر باندې کینی نو د باندې بیا دا راځي، نو چکر راتللو بیمارۍ ته په انګلیش کې موږ ډیزنس ویلی شو. سنیک بایټ چې مار چیچلی.
چې مار دی وچی چې دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو سنیک بایټ، یعنی مار چې یو کس وچی چې دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو سنیک بایټ. فلو زکام، زکام ته موږ په انګلیش کې فلو هم ویلی شو. چیلز یخني کېده، کله چې یو انسان یخني کېږي نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو چیلز، دا هم موږ سره یو بیماری ده. کنسټیپیشن قبض، قبض ته موږ په انګلیش کې ویلی شو کنسټیپیشن. انیمیا د وینې کمی، کله چې یو انسان کمزور او د هغه په بدن کې د وینې کمی نو دغه بیماری ته موږ په انګلیش کې ویلی شو انیمیا. هرټ زخم، هرټ هم انګلیش کې موږ زخم ته ویلی شو. بلیډینګ وینه تلل، کله چې یو انسان زخمی شو د هغه نه کومه وینه روانه شي نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو بلیډینګ، یعنی د انسان نه چې هر کله اینه ځي هغه زخمی شوی او هغه اینه ترې روانې نو دغه اینې تللو ته په انګلیش کې څه وایي بلیډینګ. ټوټ ایک د غاښونو درد، کله چې د انسان په غاښونو باندې درد راشي نو دې بیماری ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ټوټ ایک. کف ټوخی، کله چې انسان ټوخي کوي دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو کپ، یعنی ټوخي ته په انګلیش کې موږ کپ ویلی شو. ډایریا پیچس، پیچس بیماری ده دې ته په انګلیش کې ویلی شي ډایریا. ډایبټیس شوګر، شوګر ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ډایبټیس. ایمیټیک قی کول، ایمیټیک دا موږ څخه هغه بیماری ده کله چې انسان خوراک وکړي او هغه باندې خوراک ټیک ونه لګي یا هسې د انسان زړه کچه کچه کیږي او هغه کم قی وکړي نو دغه بیماری ته بیا موږ په انګلیش کې ایمیټیک ویلی شو. کریپل ګوډ، کله چې د انسان خپه ماته شي نو هغې ته موږ په انګلیش کې بیا ویلی شو کریپل. انفلمیشن خارښ، کله چې د انسان په بدن باندې خارښ ولګي، خارښ هغه څیز دی کله چې انسان خپل ځان ګرئ نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو انفلمیشن. پالپیټیشن د زړه دړکن، کله چې زموږ زړه دا ټوپونه وهي نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو پالپیټیشن. بیل ګنجی، دا بیل چې کوم دی دا هم موږ سره یو بیماری ده، دا موږ سره هغه بیماری ده کله چې د انسان په سر باندې ویښته نه ټینګېږي، یعنې د انسان په سر باندې چې کوم ویښته هغه ترې روانې او هغه وځي او هغه سر ګنجی شي نو دې قسمه بیماری ته به موږ په انګلیش کې وایي بیلډ. لیم ګوډ، لیم دا موږ سره هغه ګوډ ته وایي کم کس نه چې خپه کټ شوي یعنې د هغه خپه نه وي. برانکایټس د ساه نالۍ زخم، کله چې د انسان د ساه کومه نالۍ ده کومه باندې چې انسان ساه اخلي او دې کې کم زخم پیدا شي نو دې ته په انګلیش کې وایي برانکایټس. ملګرو دا زموږ نننی کلاس چې په دې کې موږ تاسو ته د ټولو بیماریانو نومونه په انګلیسۍ کې هم زده کړو. امید کوم چې تاسو به دا کلاس په اسانه طریقې سره زده کړئ. ملګرو موږ بیا هم کوشش کوو په دې کې ما نه څه بیماریانو نومونه پاتې شوي نو تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې وایي او انشاءالله زه هم پوره کوشش کوم چې کومې بیماریانو نومونه ما نه پاتې هغه به زه تاسو ته په دوباره کلاس کې وکړم. ملګرو که چېرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او خپل ملګرو سره هم شیر کړئ ځکه چې د انګلیسۍ د زده کولو لپاره به تاسو د دې چینل نه همداسې ویډیوګانې ملاویږي. ملګرو زه اوس تاسو نه اجازت غواړم، انشاءالله که خیر زه به تاسو سره په یو بله نوي ویډیو کې ملاقات کوم. د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.